د شمالي کوریا نوې کارنامه چې نړۍ حیرانه کړه. شمالي کوریا تازه څه ډول بالستیک توغندي نندارې ته وړاندې کړل. دا توغندي څومره خطرناک دي؟ جزئیات را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. شمالي کوریا تر ټولو ستر بالستیک توغندی نندارې ته وړاندې کړی. د ځینو څېړونکو په باور دا توغندی ممکن د امریکا دفاعي سیستم هم وننګوي. د لرې واټن ویشتو دغه ستر بالستیکي توغندی د نیمې شپې پوځي پریډ مراسمو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون داسې مهال نندارې ته وړاندې کړی چې لور یې هم ورسره وه. له نوموړي سره یو ځای د هغه د لور کیم جو ای بیا راښکاره کېدل هغه باورونه لا پیاوړي کوي چې ویل کېږي کیم جونګ اون هغه د ځای ناستې په توګه غوره کړې ده. په دغه نظامي پریډ کې د لرې واټن ویشتو دغو توغندیو شمیر او لویوالي اندېښنې لا زیاتې کړي دي. څېړونکو ویلي په دومره شمیر د لرې واټن ویشتو توغندي چې د ډیرو په باور کولو شیان تر امریکا ورسیږي د امریکا دفاعي سیستم ته سخت ګواښ دی، په ځانګړي ډول هغه مهال که دا توغندي څو جنګي ګلولې هم ولېږدوي. د شمالي کوریا رسنیو د دغو توغندیو ډیر جزئیات نه دي خپاره کړي، خو ویلي دي د دې درنو وسلو له نندارې سره د شمالي کوریا د جګړې د توان، مقاومت او دفاع اندازه له ورایه ښکارېدای شي. د پنجشنبې په ورځ د شمالي کوریا رسنیو لخوا په خپرو شویو ځینو انځورونو کې ښکاري چې د پوځي پریډ له لارې لسګونه توغندي لیږدول کیږي. د شمالي کوریا ځینو څېړونکو دا هم ویلي چې په دغو مراسمو کې د آی سی بی ایم لانچر په نوم توغندی هم نندارې ته وړاندې شوی چې له جامدو سونتوکو څخه جوړ توغندیو لیږد لپاره ډیزاین شوی. د اوبلنو یا مایع سونتوکو پرتله د جامدو سونتوکو توغندي اوږد واټن وهي، ډیر مقاومت لري او په اسانه له منځه نه ځي. که څه هم د کیم جونګ اون رژیم تر اوسه د لرې واټن ویشتو دا ډول مزایل چې له جامدو سونتوکو جوړ وي کله په بریالۍ توګه نه دي ازمویلي. د هستوي وسلو یو کارپو کارنیګي انډومنټ بي بي سي ته ویلي د شمالي کوریا یو موخه دا ده چې د خپلو وسلو د نوي کولو سره هم مهاله د وچو سونتوکو مقاوم توغندي هم ولري. هغه اټکل وکړ چې شمالي کوریا به تر څو راتلونکو میاشتو پورې د لرې واټن توغندیو کامیابه تجربه وکړي. د وروستیو دغو توغندیو د پریډ مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې ملګرو ملتونو په شمالي کوریا سخت بندیزونه وضع کړي، خو دغه هیواد له ټولو بندیزونو سره سره په کمسارې بڼه د رنګارنګ وسلو او توغندیو ازموینې نه دي درولي او له دې کبله په شمالي کوریا کې ځینې ستونزې هم په ډیریدو دي. د کوریا مرکزی خبري اژانس خبر ورکړی چې په دغه نظامی پریډ کې د هیواد په پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ چارواکو هڅه کوله وښیي هیواد یې د دښمن د هر ډول مقابلې وړتیا لري. په خپرو شویو انځورونو کې ښکاري چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تور رنګه کوټ اغوستی او پوځیان ورته سلامي ولاړ دي.